زنانو خپل مسلې دي نفسیتي، د ځوانانو خپل مسلې دي او د بوډاګانو خپل مسلې دي. د ځوانانو کې ټولې نه غټه مسله د منشیاتو ده. داسې د زنانه خاص کر برې کې به زه دا ووایم چې زمونږ په پاکستان کې تقریبا 36 to 40% فیمیل چې دي دا ډپریشن شکار دي او دا زمونږ ذهني صحت چې دی دا ټول زمونږ په فزیکل ټول څومره صحت دی په دې ټولې باندې اثر کوي چې ذهني. بسم الله الرحمن الرحیم. مو نوم ډاکټر عبد الله هټک ته د کرک اوسیدونکی یم او دلته کې حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې ایز ماهر نفسیات په سایکیټري وارډ کې کار کوم. خلکو کې پوهه نشته ده، خلک ته پته نشته ده چې نفسیاتي بیماری څه ته وایي. نو زه دا خبره کوم چې څومره نفسیاتي بیماری دي، کاغه ډپریشن دی، کاغه انزایټي ده، کاغه وسوسې دي، کاغه بهوشي ده، کاغه څه قسمه هم نفسیاتي ذهني مسلې دي، د دې ټولو علاج ممکن دی. مخکې خو به خلکو سره دا خبره به خلکو کوله چې یاره د ذهني بیماری نفسیاتي بیماری چې دي د دې علاج نه کیږي، یا به دا ټول عمر دواګانې به خورې، یا دا علاج نه ممکن دی. خو دا ټولې غلطې خبرې دي، دا ټولې مفروضې دي. نن سبا د هرې بیماری الله په فضل سره د ذهني چې څومره بیماری دي که هغه د ماشومانو دي، اوس مثال کې ماشومانو داسې بیماری دي چې هغه توجه نشي کولی، هغه سبق کې نه لایقه دي، هغه کور کې ورنۍ کوي، اخوا مور یې منې کوي، پلار یې منې کوي، هغې کې خپلې بیماری وي، نو هغې علاج شته ده چې توجه نه لري. داسې د ځوانانو منشیاتو علاج چې دی هغه هم مطلب دا چې ډاکټر دوایي ورته ولیکي چې د چرسو آیس دغې ته اشتیا نه کیږي او لږ ورسره د ماحول کور ضرورت شي. داسې د زنانه خاص کر برې کې به زه دا ووایم چې زمونږ په پاکستان کې تقریبا 36 to 40% فیمیل چې دي دا ډپریشن شکار دي. هغې که ډپریشن برې کې ته خبره وکړې نو هغې مختلف وجوهات دي. فیملی لایف او سراؤنډینګ لایف انوایرمنټ چې شو دا ټول پکې خپل رول لري په فیمیل ډپریشن کې. او زمونږ په ښځو باندې بېهوشۍ ډېرې زیاتې راځي او بېهوشي چې پرې راشي بیا زمونږ خلک وایي چې په دې باندې پیریان ناست دي، په دې باندې چېرته جادو دی، چېرته شوپیری ده، هغه ده او دغه ده. نو هغه به مختلف قسم په هغه پسې تویزونو پسې ملایانو پسې او داسې بلیک میلر خلکو پسې ګرځي چې هغه هلته کې غلط شي، هغه فایدې نه نقصان زیات ورته میلاو شي، هم یې د پیسې توان وشي، هم یې د صحت توان وي. دلته کې د زنانو خپل مسلې دي نفسیتي، د ځوانانو خپل مسلې دي او د بوډاګانو خپل مسلې دي. د ځوانانو کې ټولې نه غټه مسله د منشیاتو ده. په خیبر جنسۍ کې خاص کر بڑا تیرا دغه لنډي کوتل جمرود، نو ځوانان چې کوم دي هغې کې د منشیاتو مسله زیاته ده. په منشیاتو کې اوس چې د کوم نوې نشه راغلی ده آیس، خاص کر چرس شول، آیس شول او پاوډر شول، دغه نشه په ځوانانو کې زیاته ده. او ډپریشن چې دی، خفګان، بېهوشي راتلل، مونږ خلک چې ورته وایي چې پیریان پې راغلل یا میرګي پې راغلله یا چا جادو پې کړی دی، نو دغسې بیماری چې کومې دي دا په زنانو کې زیاتې دي، خاص کر په خیبر جنسۍ کې. منشیات په علاقانو کې زیات دي، ځوانانو کې. او د ډپریشن، خفګان، جړګانې کول، بېهوشي راتلل، میرګي، دغه څیزونه چې دي دا په زنانو کې زیات دي. دلته خو د سراج الدین مدرسې سره او د بړې بازار کښې او د مدرسې سره جفت زما کلینیک دی او دا تقریبا یوه میاشت کېږي. دې نه مخکې ما اوله چې دلته کې سټارټ واخیستلو ما یو فری میډیکل کیمپ دلته چلولی و. نو جمعې په ورځ او د هفتې په ورځ جمعې په د فری میډیکل کیمپ کې ما تقریبا 250 مریضان دلته کې کتلی دي چې هغه د نفسیاتو مختلفو بیماری سره تعلق لري، د دماغو او د منشیاتو. نو په هغې کې ما تقریبا دغه 250 کسانو ته هغه هم کړی دی، ټریټمنټ مې ورته کړی دی او دوایي هم ورکړې ده. په دې کې تر 13 راسه خلک مونږ ته دلته کې راغلي وو. نو انشاءالله ما اراده ده چې لږ د سپټمبر فرسټ ویک کې چې انشاءالله د الله خوښه وي هلته کې به په تیرا کې هم یو فری میډیکل کیمپ ارینج کوم. بړې کې خو زه 2 ورځې ناست وم، جمعې په ورځ د ماسپښین لمانځه نه پس تر ماښامه پورې
او بیا د هفتې په ورځ زمونږ چوټي وي د هسپتال نو هفتې په ورځ زه د سحر نه ونڅه تر مازدیګره پورې په بړۍ کې دلته ناست وم. ما سره دا سایکولوژیسټه هم ناسته ده، د کلینیکل سایکولوژیسټه ده شاهده یاسمین نمای ده او زمونږ سره دلته کې په هسپتال کې مونږ سره ټریننګ هم کړی دی. نو زه نه د زنانو بیماری داسې وي چې هغې کې هسټري هغې کې تپوسونه وي، داسې زنانه ریلیټډ تپوسونه وي، نو هغه مونږ سره بالکل جنۍ ناسته وي، خپله سایکولوژیکل مسلې وي چې هغه د ډاکټر سره نشي شیر کولی، نو هغه سایکولوژیسټه مونږ سره ناسته وي نو هغې سره یې شیر کړي.